لغمان والي وایي د ولایت مقام ټول مامورین د اخروي دنیوي او اداري مسؤلیت په پام کې نیولو سره خپلې اداري چارې په ښه شکل ترسره کړي. په همدې موخه نن سه شنبه د مرغومي په 2مه نیټه ځانګړې ناسته ترسره شوه چې پر مهال لغمان والي رحمت الله یارمل سربیره، مرستیال والي اعلی شهزاده مظلومیار په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیال برېښنا صافی، د دفتر سکتوري او تخنیکي خدمتونو، مالی او اداري رئیسانو، د ولایت مامورینو او یو شمېر نورو ګډون کړی. لومړی لغمان والي رحمت الله یارمل ویل ولایت مقام د ټولو مامورینو ګډ کور دی، نو ټولو ته پکار ده چې په دې ګډ کور کې خپلې ورسپارل شوې چارې په ښه شکل سره اداره او مدیریت کړي ترڅو د ټولو مراجعینو کارونه په خپل وخت سره پای ته ورسیږي. نوموړي د ولایت مقام مامورین څخه غوښتل چې خپل دفتر ته په پاک نیت سره داخل شي ترڅو یې ترسره کړې چارې د الله جل جلاله په دربار کې عبادت حساب شي. ښاغلي یارمل ټولو مامورینو ته په خطاب کې ویل چې خپل ورسپارل شوي وظایف د اخروي دنیایي او اداري مسؤلیت په پام کې نیولو سره ترسره کړي. والي یارمل د ولایت مقام له ټولو مامورینو څخه غوښتل چې په خپلو منځونو کې د یو او بل شکایت تر ما راونه رسوي او زیاته کړه چې په ترسره کیدونکو چارو کې وظیفوي تداخل ونه کړي. نوموړي ویل ټول صلاحیتونه یې د ولایت مقام مرستیال او په ټولنیزو چارو کې مرستیالې ته سپارلي او مامورین د خپلې غوښتنې، ستونزې او مشکلات د حل په موخه له هغوی سره شریک کړي. هغه له ټولو مامورینو وغوښتل چې د دواړو معاونینو احترام ترڅنګ د هغوی هدایت او سپارښتنې په خپل وخت عملي کړي ترڅو د ولایت چارې په تیزۍ سره ترسره شي. ښاغلي یارمل ویل د ولایتي ادارې په ټولو سکتورونو کې ورته اداري او اخلاقي فساد د منلو نه دی او له سرغړونکي سره به قانوني چلند ترسره شي. لغمان والي ټولو مامورینو ته ډاډ وکړ چې د دوی ټولو غوښتنو، ستونزو او مشکلاتو اورېدو لپاره به هره میاشت ځانګړې ناسته ترسره کوي او د حل په موخه به ورته لارې چارې پیدا کوي. په ورته مهال مرستیال والي اعلی شهزاده مظلومیار ویل د ولایت مقام مامورینو ته چې کوم مسؤلیتونه او وظایف سپارل کېږي د قانون په چوکاټ کې ترسره کړي. نوموړي لغمان والي رحمت الله یارمل ته د ولایت مقام د مامورینو په استازولۍ ډاډ وکړ چې دوی به خپلې چارې په ښه شکل سره ترسره کړي. ورپسې په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیال برېښنا صافی د لغمان والي څخه مننه وکړه چې په دې باور وکړه په ټولنیزو چارو کې ورته د ولایت دروند مسؤلیت وسپاره. اغلې صافی لغمان والي ته ډاډ وکړ چې د ولایت مقام له مامورینو سره په ګډه به د ټولو ولسونو ستونزو ته د قانون په چوکاټ کې رسیدګي وکړي ترڅو د دوی ستونزې راکمې شي.